اکثر رونه خويندې دا تپوس کوي چې یاره زما هاضمه خراب وي او اکثر ما ته قبض وي، خېټه مې سخته وي، نو زه په خوراک کې څه داسې څیزونه استعمال کوم چې هغې سره زما دا خېټه ښه وي. نو دا یو څو څیزونه داسې دي، په دې باندې ما ویډیوز کړي دي، بار بار مې ویلي دي چې څنګه چې انځر دی، انجیر دا د دغه دپاره هاضمې دپاره بهترین څیز دی. دې نه علاوه د سپېغولو ست یعنې اسپغول هسک دا بهترین څیز دی، فایبر پکې ښه ډېر دی. په فروټو کې چې کوم دی نو امرود یو داسې څیز دی که دا تاسو استعمالوئ نو دې سره نه صرف هغه کسان چې چاته قبض دی د هغې خېټه ورسره ښه وي، بلکې هغه کسان چې د چا خېټه ډېره نرمه وي او هغه غواړي چې زما خېټه راټوله شي، زما ډکې متیازې لږې سختې شي، هغې دپاره هم چې کوم دی نو امرود بهترین څیز دی، ځکه چې دې کې د دې دا زړې د دې دا ګوده چې کومه ده، د دې دا کم پلپ چې کوم دی نو په دې کې دومره ډېر فایبر دی چې هغه که مونږ وخورو نو یقیني طور هغې سره زمونږ د هاضمه دا ورسره بهترین وي. نو که د چا خېټه سخته وي، که د چا خېټه نرمه وي، که چاته د ګیس مسلې وي، هغه دې کوشش کوي چې په فروټو کې د امرود استعمال زیات کوي، دی به کله هم د خپلې هاضمې نه انشاءالله خفه نه وي.